ګرانه زده کوونکو تر اوسه چې موږ کوم حسابي سلسله نه مشترک فرمول ولوسته یا مشترک حد مو ولوستی هغه دا و چې په هغه کې اول حد راکړل شوی وي که موږ ته اول حد نه هر یو حد مثلا پنځم حد وي شپږم وي لسم وي شلم حد راکړل شوی او زموږ څخه یو بل حد غوښتل شوی وي یعنی یو حد راکړی دی غیر د یو اول حد یا پروانې کې اول حد هم کیدای شي ولې غیر دغه نه یو بل حد مشترک وي نو دا په څه رقم پیدا کولی شو یا داسې وایو چې نه عمومي فرموله د دې په خاطر چې هر حد که وغواړو پیدا کړو نو هغه په کوم فرمول باندې پیدا کولی شو هغه دغه فرمول چې هغه ان هغه حد چې غواړئ تاسو پیدا کړئ مساوي کېږي په هغه حد چې تاسو ته درکول شوی دی جمع ان دغه حد نمبر چې تاسو یې غواړئ پیدا کړئ منفي هغه حد چې تاسو درکول شوی دغه نمبر ضرب ډي یا مشترک فرق سره مثال په توګه ان یو حسابي سلسله ده چې پنځم حد یې 14 دی دلته موږ ته اول حد نه پنځم حد راکول شوی دی نو که لسم حد غواړو پیدا کړو او لسم حد یو بخشي راکړی دی چې 14 دی نو وایي مشترک حد کې پیدا کړي په دې صورت کې مشترک حد دی یعنی شي د دې فرمول په استفادې سره موږ داسې لیکلی شو چې ا 15 چې یو بخشي ا لسم حد مساوي کېږي په ا 15 جمع لس منفي 15 ځکه هغه حد چې موږ غواړو پیدا کړو یا د مشترک او سوی دی هغه لس دی او حد چې نه کوچنی دی تر هغه 15 موږ کنه لس منفي 15 ضرب دی چې مشترک فرق دی ا لس موږ لرو 14 مساوي په 14 جمع لس منفي 15 ضرب دی دواړه خواونه 14 منفي کو نو شل مساوي کېږي 15 ضرب دی نو د ځای څخه ډي مساوي کېږي په 4 سره یا مشترک فرق 4 دی اوس فرض وکړئ چې موږ پنځم حد لرو ول لسم حد غواړو پیدا کړو اوس دغه فرموله غواړو چې بل رقم استفاده وکړو ترې ا لس مساوي کېږي او پنځم حد 14 دی جمع لس جمع لس منفي 15 ضرب دی 4 چې مشترک فرق لري کوو دا مساوي کېږي 14 جمع لس منفي 15 ضرب دی 4 چې شل کېږي جمع 14 4 یعنی لسم حد څوره وخود 4 دی شو چې سوال کې هم 4 دی موږ ته راکول شوی و همداراز بل مثال وای په یو هندسي وبخښئ حسابي تسلسل کې نهم حد منفي دوم حد یعنی نهم حد نه که دوم حد منفي کې د دواړو ترمنځ فرق څو دی 42 دی نو دلته وایي د لسم حد او د اووم حد ترمنځ فرق څو دی لسم حد منفي اووم حد مساوي په څه شي کېږي نو راځئ چې دلته اول خو هغه فرمول چې موږ ویلی وو چې ان مساوي کېږي په ا پی جمع ان منفي پی ضرب د ډي سره چې ان هغه هر حد چې موږ غواړو پیدا کړو ا پی چې هغه حد چې موږ ته راکړل شوی دی او ان او پی چې دی د دې هغه د حدو نمبرونه دي او ډي مشترک فرق دی په دې حسابي تسلسل کې ان مثلا موږ لیکو چې نه مساوي کېږي په ا2 جمع 9 منفي 2 ضرب د ډي سره چې ډي نه پوهېږو هغه موږ غواړو چې پیدا کړو ځکه چې بیا د لسم حد منفي اووم حد تفاوت لپاره موږ دا کاروو نو که دواړه خواونه زه ا2 منفي کړم ا2 منفي کوم د دې څخه خلاصو نهم حد منفي دوم حد مساوي کېږي په 9 منفي 2 اووه ضرب د ډي او موږ پوهېږو چې د نهم حد او د دوم حد ترمنځ تفاوت 42 دی یعنی اووه ضرب د ډي مساوي په 42 دی نو ډي مساوي کېږي په که دواړه خواوې په اووه ویشو ډي مساوي کېږي په 6 سره ډي مو پیدا کړو چې څو سو دا 600 اوس د دې په استفادې سره موږ کولی شو چې د لسم حد او د اووم حد ترمنځ تفاوت پیدا کړو نو دلته لسم حد مساوي کېږي په اووم حد جمع لس منفي اووه ضرب د ډي سره
یا دواړه خواونه کې اووم حد منفي کو نو لسم حد منفي اووم حد مساوي کېږي لس منفي اووه دلته اووم حد د منځه لاړ لس منفي اووه درې دې هم څو دی شپږ دي نو لسم حد او اووم حد ترمنځ تفاوت درې ضرب شپږ څو شول اتلس شول. همداراز بل مثال وایي که د 12 او 42 ترمنځ 15 نور عددونه چې دا ټول یو ځای سره یو حسابي تسلسل جوړوي ور اضافه کو یعنی 12 اول حد وي بیا 15 نور حدونه راسي چې دا شپږ او 42 بیا اووم حد کېږي نو دا ټول وایي که یو حسابي تسلسل پیدا جوړ کړي نو تاسو دریم حد د دغه حسابي تسلسل پیدا کړئ بیا هم عین فرمول استفاده کوو هغه څه وو چې ا اووه مساوي کېږي په یو جمع اووه منفي یو ضرب ډي سره اول باید ډي پیدا کړو دلته اووم لرو یوم لرو نو د په استفادې سره ډي پیدا کولی سو هغه څه رقم پیدا کولی سو چې 42 مساوي کېږي په 12 جمع اووه منفي یو شپږ ضرب ډي سره که دواړه خواونه 12 منفي کو نو دا 10 کېږي 10 مساوي کېږي په شپږ ضرب ډي نو د ځای نه ډي مساوي کېږي په 50 سره ډي مو پیدا کړ دریم حد پیدا کول اوس موږ ته اسانه دی دریم حد پیدا کول دریم حد مساوي کېږي په اول حد جمع درې منفي یو ضرب ډي سره دریم حد مساوي کېږي اول حد موږ ویلې چې 12 دی جمع درې منفي یو دوه ضرب دی 15 دی 15 دی لس جمع 12 دویشت کېږي چې دریم حد څو سو دویشت سو. بل مثال وایي یو حسابي تسلسل ورکول شوی دی چې اتم حد یې لس دی او تاسو په دې کې دوم حد جمع څوارلسم حد د دې دواړه مجموع پیدا کړئ نو راځئ چې پیدا یې کړو موږ ویلي وو چې په فورمولې کې چې هر حد موږ راکول شوي یو بل حد که وغواړو چې دغه د مخ نه پیدا کړو دغه فورمول استفاده کوو چې هغه ان مساوي کېږي په ای پی جمع ان منفي پی ضرب ډي سره وو چې ان او پی ان هغه حد چې موږ ته راکول شوی دغه نمبر دی پی هغه حد وبخښئ پی هغه نمبر حد چې موږ ته راکول شوی دی دغه نمبر دی ان هغه حد چې موږ غواړو پیدا کړو دغه نمبر دی او ډي مشترک فرق دی پرې کې نو دلته موږ غواړو چې ای دوه پیدا کړو ای دوه مساوي کېږي موږ ته ای اته راکول شوی دی ای اته جمع دوه منفي اته ضرب ډي سره چې ای دوه مساوي کېږي په ای اته لس دی جمع دوه منفي اته منفي شپږ ضرب ډي سره منفي شپږ دي همداراز که ای څلور پیدا کړو ای څلور مساوي کېږي بیا ای اته چې لس دی جمع څلور منفي اته وبخښئ څوارلس ای څوارلس که پیدا کړو بیا ای اته لس جمع څوارلس منفي اته شپږ کېږي شپږ ضرب ډي اوس به دا دواړه طرف په طرف جمع کړو ای دوه جمع ای څوارلس مساوي کېږي لس جمع لس شل مثبت شپږ دي منفي شپږ دي د دواړه څخه خلاص شول نو ای دوه جمع ای څوارلس څو راوختل شل راوختل چې په سوال کې هم دغه زموږ څخه غوښتی وو. په تېر مثال کې که ستاسو په یاد وي موږ یو شی وکړو هغه څه شی وو هغه داسې یو شی وکړو چې دوه جمع څوارلسو دوه جمع څوارلس باندې چې د مخ نه پیدا کړل د ای اتو د مخ نه پیدا کړل تاسو وګورئ که د دوه څوارلسو ترمنځ هغه منځنی عدد یا منځنی طبیعي رقم یا منځنی حد که وغواړو چې پوه شو چې هغه څو دی هغه ای اته دی یعنې د دوو حدو مجموعه کولی شو چې د هغوی ترمنځ هغه منځنی حد چې دی هغه دغه په واسطه باندې هغه پیدا کړو یا بلعکس منځنی حد کولی شو چې د دوو حدو نه ترمنځ کوم حد دی د هغوی د مجموعې څخه دغه منځنی حد پیدا کړو چې تېر مثال کې هم دا وکارول دلته موږ په عمومي ډول که ووایو چې دوه حده ای پی او ای کا موږ ته راکول شوي وي نو په دې صورت کې د دوی ترمنځ چې کوم حد دی یا که ای پی
غواړي چې پیدا کړو یا ایکا غواړي پیدا کړو پروا نه کوي که کا د پی نه کوچنی وي نو ای پی که غواړي پیدا کړو داسې به کوو چې د ای پی نه په که اندازه مخکې او که اندازه ای خواته چې ای پی دغه منځنی حد کېږي د دې دواړه مجموعه را پیدا کوو تقسیم د دوی کوو هغه موږ ته څه شی راکوي ای پی راکوي یعنې مثال که وغواړو ای اته پیدا کړو چې د دوو د 14 ترمنځ منځنی حد دی په مثال په شکل کې درته وښیم نو ای دوه جمع ای 14 تقسیم د دوه مساوي په ای اته راکوي ځکه د دوو د 14 ترمنځ هغه منځنی حد چې دی هغه ای اته دی نو په اوسط کې هم که وګورو د اعدادو په اوسط کې یعنی حسابي اوسط که وغواړو پیدا کړو حسابي اوسط د دوه عددو څه شی کېږي دغه مجموعه تقسیم ده دوه چې دا حسابي اوسط کې هم عین خبر ده په حسابي تسلسل کې هم همدغه شی داسې کاروو د مثال په ډول دلته یو مثال ورکول شوی دی چې دا مثال تاسو ته اوس حلوم په استفادې ده همدغه فورمول څخه دلته ای 15 او ای 21 مجموعه راکړې ده او ای 9 راکړې دي چې وترشي وای د عمومي حد پیدا کی عمومي حد په استفاده ده دغه فورمول څخه زه اوس پیدا کوم څه رقم د عمومي حد پیدا کولو لپاره ماته حد اقل باید اول ډي پیدا کړم یعنی مشترک فرق پیدا کړم په هغه صورت کې کولای شم چې بیا عمومي حد یا ای ان پیدا کړم ول د ډي پیدا کول لپاره یو حد ماته کفایت نه کوي نو دوام حد باید حتمی وي دوام حد کولای شم چې دغه ای 15 او ای 21 منځنی حد کوم یو دی هغه پیدا کړم د دې منځنی حد ای 15 او ای 21 کې د 15 او 21 ترمنځ هغه غواړم چې منځنی حد پیدا کړو نو داسې کولای شو چې د دواړه مجموعه تقسیم دې دوه کوو یعنی ای 15 جمع ای 21 تقسیم د دوه مساوي په ای 14 مشترک کوي ځکه 15 او 21 شپږ تقسیم دوه 14 کېږي هغه 14 ای 14 څه دی ای 14 مساوي کېږي یو سل شپږ تقسیم دی دوه یو سل شپږ د 15 او 21 مجموعه وه چې د ځای څخه ای 14 مساوي کېږي په یو سل شپږ تقسیم دی دوه 350 اوسه د ای 9 حد او د 14 حد په استفادې سره کولای شم چې ډي یا مشترک فرق پیدا کړم ډي مساوي کېږي په ای 14 منفي ای 9 14 حد منفي 9 حد پر 14 منفي 9 دا عمومي فرمول و چې موږ مخکې کارولی و دا مساوي کېږي ای 14 دی منفي ای 9 اووه-دېرش دی پر 14 منفي 9 څلور د دواړه اصل تفریق 14 کېږي 14 تقسیم څلور مشترک فرق په دې نه حسابي سلسله کې 400 یعنی ډي مساوي په 4 راوخت نو اوس کولای شم چې ای ان پیدا کړم ای ان مساوي کېږي په ای پی جمع ان منفي پی ضرب ډي سره ای ان بیا اوس ای پی کولای شم چې ای 14 وینم ځکه ای 14 حد هم لرم او نه هم حد ای نه هم لرم خو نه هم حد ماته اسانیږي ای نه جمع ان منفي 9 ضرب ډي څلور دی ان سوه ان اووه-دېرش جمع نو ان دلته ان عمومي واحد دی منفي 9 یا څلور کې ضرب څلور ان منفي شپږ-دېرش اووه-دېرش منفي شپږ-دېرش یو دا مساوي کېږي څلور ان جمع یو سره نو په دې صورت کې ان مساوي په څه شو ان مساوي شو په څلور ان جمع یو سره دا د دې مشترک حد دی دغه حسابي سلسله مشترک حد دی چې نه هم حد اووه-دېرش او د 15 حد او د 21 حد مجموعه یو سل شپږ ده په کتابو کې مو نه شپږم تمرین کارخانګي دی ان شاء الله حل کوي که کوم سوال مو درلودلی د مکتب واتساپ نمبر ته راوستوي موږ به ان شاء الله تاسو ته ځواب کوو او بیرته به یې درواستوو ډېره مننه تشکر